په پلازمینه کابل کې کوچني اختر ته د خلکو تیاریانې د پلازمینې کابل په بازارونو کې د اختر لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه مخ پر زیاتېدو ده. د ښار د نورو سیمو په پرتله د وچې میوو په مارکیټونو کې نسبت کاروبار ښه روان دی. هټیوال یې خوښ دي چې له دې وروسته یې کارونه ښه کیږي او په کاروبار کې د پام وړ زیاتوالی راځي. اوس نو د اختر ورځې شپې دي، توکل په خدای زموږ کارونه کرار غوړیږي. خلک د اختر لپاره د نورو شیانو ترڅنګ وچې میوې وړي. خلک د اختر لپاره ډیر شیان وړي، مثلا بادام، چارمغز، پسته، جلغوزي، توت، ممیز، کیک، کلچه او داسې نور ډیر شیان. دا چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د ګڼې ګوڼې په دغه ډک ښار کې د مختلفو خلکو لخوا د کوچني اختر لپاره چمتووالی روان دی. څوک وچه میوه اخلي او ځینې یې بیا د جامو د ګنډلو لپاره جامې خیاطانو ته ورکوي څو ورته یې وګنډي. آمادګي خو دغه ده، بس له خیره څه کالیم کړي دي او نور ذاتي اختر ته څه ضرورت شي لوازم شیان چې دي هغه ټول انشاءالله برابر کړي دي. کالینو تقریبا یو لس شپې وړاندې وو، د 20 د رمضان باندې ویډیو سره سی ویسي نن راغلی یاست چې ویسوي هغه لږ شیان د خپل نه یې ولمنو والا خلک اختر لپاره دغه میوې وړي، هر شی وړي. ما شاوخوا 10 ورځې وړاندې د اختر لپاره جامې ورکړې وې ترڅو ویې ګنډي. دا دې ګنډلې دي او اوس راغلم چې یوسم. د پلازمینې کابل بهارستان سیمه، هغه سیمه چې د ډول ډول او خو جامو په جوړولو مشهوره ده. ګنډونکي یې وایي چې دا د کار مهم سیزن او په دغه وخت کې کارونه تر بل هر وخت ښه وي. د دوی په خبره په هیواد کې بد اقتصادي وضعیت یې په کاروبار اغیز کړی، خو بیا هم خلک هڅه کوي چې د اختر لپاره جامې وګنډي. بس الحمدلله زموږ کاروبار ښه ده، انشاءالله الرحمن. اختر مخه ده، هر څوک کوشش کوي چې یو جوړه جامې یا واسکټ یا کالي وګنډي. شکر د ښه ده، فضل د خدای. والله شکر د خلک امادګانې نیسي، زمونږ هم ورځې کمې پاتې دي، اوس محدود هماغه مشتریان پاتې دي چې هماغه ته په هغه یو او نور لس پوره ده د خیاطانو. شکر د کاروبار ښه ده الحمدلله، د پخوا نه هم ښه شوی دی، خو خدای دې وکړي د وطن کې صلح راسي. په افغانستان کې له نسبي امنیت خلک خوښ دي، خو عمومي باور دا ده چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې د ژوندانه په هره برخه خپل اغیز کړی دی او ان د اخترونو په څیر د خوښۍ مهمې ورځې هم تر خپل ژور اغیز لاندې راوستې دي. دلته د عامه افغانانو یوازینۍ هیله په هیواد کې سرتاسري سوله ده، ترڅو هر افغان د اختر له رنګینیو خوند واخلي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.